د پکتیکا ولایت د ښرنې په ښار کې د دې ولایت د ښاروالۍ او اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ښار د لا ښه تنظیم او خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو په موخه د ښار د عمومي څلورلارو مارکیټونو او هټیو د نومونې لړۍ پیل شوه. مسؤلین وايي په دې سره به ښاریانو او امنیتي کسانو ته مناسب سهولتونه رامنځته شي. په دې کې انشاءالله هغه د امنیت تامین هم پکې راتلی شي. الله دې نه کوي په کوم مارکیټ کې یا په کوم ځای کې یو بدامني جوړه شي، فوراً دکاندار یا امنیتي ارګانو ته خپله اطلاع ورکولی شي چې دلته یو دا مشکل جوړ شوی د فلان نمبر دکان یا فلان مارکیټ فلانکۍ ناحیه. د پکتیکا ولایت مرکز ښاروالۍ ښاروالي یو څه وخت راهیسې په دې باندې کار کړی ده چې په ښار کې د مارکیټونو او د دوکانونو لپاره نمبر توزیع کړي. په دغه کې یو د ولس لپاره ډېر زیات سهولتونه دي او په دویم قدم کې د امنیتي ارګانونو لپاره زیات سهولتونه دي. دغه رقم د ځینو ریاستونو لپاره لکه مسؤلیت شو، ښاروالي شوه، اطفایې ریاست شو، د ټولو لپاره په دې کې زیات سهولتونه راځي. په ورته مهال د ښرنې ښاریانو د دولت په دې کار خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې دوی به له ښاروالۍ او اړوندو ارګانونو سره د ښار د امنیت او د لا ښه تنظیم په برخه کې هر ډول مرسته او همکاري کوي. تاسو ته دعوت وکړئ کله چې اطفایه راخبروي شانه په بازار کې اور لګېدلی، بازار کې به یو اطفایه راځي بیا به په دوکانونو په مارکیټونو ګرځي چیرې اور لګېدلی. دا څومره نیک اقدام د دغه اقدام دپاره چې کوم کار شوی دا چا دا اقدام په لار اچولی دغه باید موږ دې سره پوره همکاري وکړو. هر دکان نمبر معلوم وي، د مارکیټ نمبر معلوم وي، لکه څنګه چې مایون صاحب ته راوویلي چې چیرې تایید د اور ولګېږي هغه ځای او هغه به ټول معلوم وي، ساتي سات به یو ځای ته ځان رسوي. د ویلو ده چې د ښرنې ښار په 2 ناحیو ویشل شوی دی چې په دواړو ناحیو کې شاوخوا 200 مارکیټونه او 4400 دوکانونه شتون لري. خو ښاریان وخت په وخت شکایت کوي چې د ښار تجارتي، خدماتي او تفریحي ساحې د قانوني ماسټر پلان سره سمې نه دي رغول شوي.